په عمومي توګه یوه علمي مسله په دې څلورو ستنو متکي وي: قوانین، اصول، نظریې او فرضیې، تړونونه او قواعد. درنو لیدونکو، ګرانو زده کوونکو، سلام. د کیمیا د کانکور دا خپرونه د کتلې د پایښت قانون ته ځانګړې شوې ده. راځئ چې په دې اړه د کتلې د پایښت قانون په یوه لنډه ویډیو کې وګورو. په 18مه پېړۍ کې پوهانو باور درلود چې کله مواد سوځي نو له هغوی څخه د فلوجستون په نوم یوه ماده خارجيږي. وروسته په تړلو لوښو کې ترسره شویو ازمایښتونو چې د موادو وزن پکې په دقیق ډول اندازه کېده، له لومړنیو پوهانو لکه انتوان لاوازیه سره مرسته وکړه څو ومومي چې مواد هغه وخت سوځي کله چې اکسیجن ورسره یو ځای شي. انتوان لاوازیه متوجه شو چې ماده کولی شي تغییر وکړي مګر له منځه نه ځي. نو په 1909 میلادي کال کې یې د کتلې د پایښت قانون وړاندې کړ. نوموړي وویل په یوه کیمیاوي تعامل کې هیڅ ماده نه له منځه ځي او نه هم نوې منځته راځي. یعنې په یوه کیمیاوي تعامل کې د تعامل کوونکو موادو د کتلو مجموعه د تعامل د محصول د کتلو له مجموعې سره مساوي ده. کیمیاوي تعاملونه عموماً د انرژي د جذب یا ازادېدو په ترڅ کې ترسره کیږي. د بیلګې په توګه د کاربن او اکسیجن ترمنځ د تعامل په پروسه کې انرژي ازادیږي او دا د اگزوترمیک تعامل یو ډول دی چې د ازاده شوې انرژي اندازه 490 کیلو جول فی مول ده. د ازاده شوې تودوخې د مقدار د کاربن او اکسیجن د کتلو په انرژي بدلیدو څخه حاصله شوې ده. نو له همدې امله د تعامل د محصولاتو مجموعي کتله باید د تعامل کوونکو موادو له مجموعي کتلې څخه لږه وي. د 20مې میلادي پیړۍ په لومړیو کې البرت انشټاین د ای مساوي ام سی مربع معادلې په وړاندې کولو سره وښوده چې ازاده شوې انرژي په ساده یا معمولي کیمیاوي تعاملونو کې د کتلې له عادي کمښت څخه منځته راځي. دا کمښت په عادي کیمیاوي تعاملونو کې دومره کم وي چې اندازه کول یې ممکن نه وي. له همدې امله د لاوازیه د مادې د تحفظ قانون لا هم په ځای پاتې دی. خو په هستوي تعاملونو لکه د یورانیم د انقسام په پروسه کې د کتلې دا کمښت خورا د پام وړ دی او نږدې 50 میلیونه ځله له عادي کیمیاوي تعاملونو څخه زیات دی. یو مول یورانیم چې 215 ګرامه وزن لري د هستې په هر انقسام کې د 200 میلیون الکترون ولټ په اندازه انرژي آزادوي. قدرمنو لیدونکو، اوس هم د موضوع اړوند څو کانکوري پوښتنې په ګډه حلوو. اوله پوښتنه: د کتلې د پایښت قانون د کوم پوه لخوا معرفي شو؟ 1. دالتن 2. انشټاین 3. لاوازیه 4. نیوټن. تشریح: په 1909 میلادي کال کې لاوازیه د کتلې د پایښت قانون وړاندې کړ چې د هغې پر اساس په یوه کیمیاوي تعامل کې نه ماده له منځه ځي او نه منځته راځي بلکې له یو شکل څخه بل شکل ته تغییر کوي. دویمه پوښتنه: په کیمیاوي تعاملونو کې د تعامل کوونکو موادو مجموعي کتله 1. د محصولاتو له مجموعي کتلې سره برابره ده 2. له ازاده شوې انرژي سره برابره ده 3. د مالیکولونو له شمیر سره برابره ده 4. د موادو له حجم سره برابره ده. تشریح: د کتلې د پایښت قانون پر اساس په یوه کیمیاوي تعامل کې د تعامل کوونکو موادو مجموعي کتله د تعامل د محصولاتو له مجموعي کتلې سره مساوي ده. دریمه پوښتنه: د کاربن او اکسیجن ترمنځ په تعامل کې د کاربن ډای اکساید د تشکیل لپاره د ازاده شوې انرژي مقدار څومره دی؟ 1. 200 کیلو جول فی مول 2. 940 کیلو جول فی مول 3. 490 کیلو جول فی مول 4. 50 کیلو جول فی مول. تشریح: کیمیاوي تعاملونه عموماً د انرژۍ د جذب یا ازادېدو په ترڅ کې ترسره کیږي. د کاربن او اکسیجن ترمنځ د تعامل په پروسه کې
د آزاد شوي انرژي اندازه 94 کیلو جول فی مول ده. څلورمه پوښتنه: د 20مې میلادي پیړۍ په لومړیو کې البرت انشټاین کومه پیژندل شوې معادله وړاندې کړه؟ 1. E مساوي m مربع c. 2. PV مساوي nRT. 3. E مساوي mc مربع. 4. F مساوي m ضرب a. تشریح: د 20مې میلادي پیړۍ په لومړیو کې البرت انشټاین د ای مساوي ام سی مربع معادلې په وړاندې کولو سره وښوده چې آزاده شوې انرژي په ساده یا معمولي کیمیاوي تعاملونو کې د کتلې له عادي کمښت سره مل وي، مګر په هستوي تعاملونو کې د مادې په انرژي بدلیدلو مقدار ډیر زیات وي. قدرمنو لیدونکو، زموږ دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.